पूरा हो गया टाइम जी। زمان ما يدار ودقيقة دقيقة ترقيات كو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد زرطون اول رزم ما دعوه پیش کړی و ما مولانا ضیاء الرحمن صاحب ته ویلو چې جواب دعوه ما تراکې مولوی صاحب دار مناظرې میدان دی د درس میدان نه دی تاسو به کم از کم دغه خبره زده کړی وي چې جواب دعوه در دعوی جواب وي زما په دعوه کې دوه اجزاو ک تاسو هغه کې وګورئ اول نمبر جو زما په دعوه کې وو چې د خطبه په دوران کې انصات او استماع لازم او صلات او کلام مکروه دي پکار دا وي زماره دواړو اجزاو جواب ما ترا کړی وي دلته جواب دا وي چې خطبه جمعه کے دوران تحیت المسجد ادا کی جا سکتی ہے هغه مې دغه مجهول دا ولي کړی دا چې نه پکې حکم شته نه مزید تفصيلات زره مولوی صاحب نے تپوس کو نمبر 1 تحیت المسجد په عام حالاتو کې تاسو باندې څه حکم لري نمبر 1 نمبر 2 د خطبه په دوران کې تحیت المسجد تاسو باندې څه حکم لري یو په عام حالاتو کې یو د خطبه په دوران کې نمبر 2 فرض واجب سنت یې څورته هغه وضاحت وکړه ځکه چې تر څو پورې حکم شرعي نه لګیدلی تر هغه وخت پورې دا پته نه لګیږي چې دلیل به کمی درجه راوړل شي دریم نمبر کې یو څوک د خطبه دوران کې راشي او دا ونه کې نو تاسو باندې دغه څه حکم دی دغه درې تنقیحاتو به جواب غواړم ان شاء الله ولز مخ کی تنقیحات به زکوم دویم نمبر اول د دې خبرو تر اعظم اول نمبر خبره دی دا وکلامات او چې خارجيان تاسو یې تکلیریان تاسو یې نو مولوی صاحب دا موضوع نه وتل نه دي چون کې ما خبره وکړه چې سلور مذاهب او د غوی د مخلدین حکم جدا دي تاسو جدا دي سلور مذاهب کې سو کم په یو بل کفر فتوی نه لګي د امت کې اولنې فتنه تاسو وای چې تاسو دغه خارجیت پیدا شو روکړه کلری نشیت له تاسو سره یو ملګری دلته ناسو جلال الدین صاحب اوس دې دنیا نه تله دي د ټولو اولنې بیان د غواوره د پاکستان په ادارو په ارتداد او په کفر باندې راغلی د افغانستان نه راغلی دا د داعش قاضي القضات تاسو د اهل حدیث علماء په نسبت دیم داعش والا خارجيان دي دویم نمبر کې ته دغه تم نزي زبډيري حواله نه در کوم دا صرف الحق سری وګوره ستاره استاد محترم شیخ صاحب د دې صفحه نمبر جل 1 صفحه نمبر 637 دی وی لکه حکومتونه اسلامی بعضی حکومتونه ته اسلامی حکومتونه وای پاکستان تم اسلامی جمهوریه پاکستان وای ایران تم اسلامی جمهوریه ایران وای صرف نمونه دي بادشاہان کفار او زنديقان دي یعنی څومره با اثر خلک دي دغرنګي حوالی غني پیش کول شماغه ته نظم چې دغه مسلمانانو تکفیر تاسو کوي حکمرانانو تکفیر تاسو کوي مسلمانان دي هغه تم کافر وي چلو جانې دو دازل دي تفصیل تدزب دویم نمبر دیتا دی وی تاسو نو مسله وچل مسله مې نه دی چې حضرت صرف تاسو حیثیت نه واضح وکړو دریم نمبر دی وی د خطبه په دوران کې خو صرف قران مجید نه وی الله باندې ما راغی د پر درې تفاسیر سلورم تفسیر ما تاسو نه اوچت کو چې قال فی الصلاه والخطبه یوم الجمعه ما د امام مجاهد رحم الله قول پیش کو راغی په باره کې خو پته نه لګي باغی باندې د ستر کې پټیکلی ما خو قرات خبره نه ده کړې د جمعې د عموم درې تفاسیر سلورم د غیر مقلد تفسیر به اوچت کو سلورم نمبر دی وی قران خبره واحد تاسو اصول داری ماته وی چې خبره واحدم د پسرم د قران مجید د عام حکم تخصیص نشي کېده نو ما د تخصیص خبره دلته کړی دا ما دلته خبره نه کړی مولوی صاحب زم د آیت نزول د منځ په باره کې شوی دی د خطبه د جمعې په باره کې شوی دی د یو آیات د نزول مطلب د غده مفسرین لګیا دي او تر تخصیص او تعمیم په خبره کې تلای پنځم نمبر دی وی انصات او استماع باندې جګړه نه ده جګړه په سبب دی دا جګړه په انصات باندې ده په استماع باندې ده اگر تما په داو کې در لازمه په داو کې دواړه اجزا ان شاء الله زب دواړه ثابتو مخې وضو شپږم نمبر دی وی امام مان تپوس کو امام قرات کوي او مسبوق راځي او الله اکبر وی په دې وخت کې کومونی سے ګورا نزلت فی الصلاه
مقتدی ته دغه حکم دی خطبه شروع ده الته یو کس ناشته په دې دوران کې هغه ته حکم دی د خاموش کېدو د غوږ ایښودو د متوجه کېدو دی وخت کې هغه مونږ ته داخل شوی نه دی الله اکبر وای په دې سره مونږ ته داخل شو دغه حکم ورته متوجه شو یو خبره مولوی صاحب دویم نمبر د زمانه تبوس کې ور سحر په مونږ کې فلا فلا د موضوع نه خارج بهر لاړو او د سوالات په دې سره ستاسو مدعا نه ثابتېږي نه دغه سره تعلق شته به بخاری شریف راواغستو اصح الكتب بعد کتاب الله استاسو پلنګ نو داري د مکتبو ولا خبر د استا اصول صرف قران دی یا حدیث دی یا خو قران کې وخی چې بخاری اصح الكتب دی یا حدیثو کې وخی د امتی طرف ته مزه ځکه چې دغه تاسو باندې تقلید دی او شرک کوي یعنی نن تا د یو مکتبه والا د یو تجارتي سړي تقلید باغی کې کو باغی کې ور رواج شي په خپل اصول مطابق مشرک وګرځي دي که قران کې خو علم کې دغه بخاری تا کولاو کله اعلان درې امام رحم الله قول موجود دی چې دا سي نزوري دا لا يجوز فيه التقلید دغه بخاری کې دن له کولاو کو دن مکتبه والا خبرو په روان دي دا توفیق درته نه ملوي چې بخاری کولاو کوي نه هم نمبر دی وای حدیث پیش کو او راغی نورست هغه حدیث تفصیل ته زرا اعظم راغی نورست ما ته دا آیات په چا باندې نازل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او به دا غیر لپاره روایت را واغستو نو کده دغه حدیث مبارک خوده شي چې دا د آیات په تفسیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله دی یا صحابي قول خوده شي یا تابعی خوده شي یا تبع تابعی خوده شي بسم الله کے میدان کې پیش کړه کنه شي خوده نو دا خپل طرف نه تفسیر به رائے مکو مولوی صاحب دغه د قران مجید د دې آیات نزول د دې نورست شوی ان شاء الله زغه رست تفصیل پیش کوم د قران مجید د دې آیات حکم د دې حکم په نازلې دو سره د دینه مخکې څومره احکامات په دې باره کې راغلیو ټول منسوخ ګرځیدل رسته به حواله پیش کوم ان شاء الله په اخر کې به دې بات وي ته به خاص دلیل نه پیش کړي د اول نمبر واخلستا فتاوا حساریه د دې صفحه نمبر 12 دوی نیل الاوتار قاضی شوکانی صاحب چې تاسو مشر دې هغه حواله پیش کړي جلد نمبر 2 صفحہ 216 میں ہے بناء العام علی الخاص واجب کما تقرر فی الاصول اور جلد 2 صفحہ نمبر 193 میں ہے حمل المطلق علی المقید واجب علی ما هو الحق فی الاصول یعنی علم اصول میں یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ عام کے بنا خاص پر اور مطلق کے مقید پر رکھنے واجب ہے لکھپل کتابوں نے وګوره مولوی صاحب انشاءاللہ ورکی کتاب ورکی دویم نمبر دی چې کوم حدیث پیش کو مولوی صاحب د ټولو نه اول قران تلاش ورنوړو کاش کې مولوی صاحب ویلې وې چې زما په سر باندې دلته قران لاس نه سر زما په سر لاس نه دی دویم نمبر کوم روایت مولوی صاحب پیش کو دغه روایت مولوی صاحب دار شعبہ تفرد دی او د عمرو ابن دینار نه په دغه مذکوره الفاظ سره روایت نقل کول کې د توهم شوی دی په اصل کې دا د حضرت سلیک رضی الله عنه واقع دی چې په غلطۍ سره ورناوی قولی حدیث جوړ کړی دی او دا خبر زنه کومه دا امام دارقطنی رحم الله په خپل کتاب کم چې په بخاری مسلم لیکل دی کم روایت دغه متکلم فيه دي اگر روایت د دې صفحه نمبر 386 کې عن جابر اذا جاء احدكم والامام يخطب ام دغه روایت نقل کړي امداد بخاری په اگر روایتو کې دی چې امام بخاری رحم الله مسلم په اگر روایتو کې دی چې دا متکلم فيه دی دلته خطا شوی دی دغه نه ورکه والله دریم نمبر دا روایت مولوی صاحب د قران مجید آیات ما پیش کړی دی ورکه نس قطعی ما پیش کو استاد استدلال پیش نظر دارغه معارض دی دویم نمبر د خلفای راشدین او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین عمل ز پیش کوما چاغوی دا د دین خلق من کول د مکروه غنو د بد غنو د دین خلق من کول الان کې خلفای راشدین زم د تانه تبوس کوم قران نبی صلی الله علیه وسلم خلفای راشدین صحابه کرام مجد کړل دي احادیث د نبی علیہ السلام نقل کوون کې صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین دي چې کله اغویم د یو آیات مطلب څنګه اغویرا تبه نه تر وافیز کوم ته کار بنکو چې صحابه فهم شاته واتر دو د خلفای راشدین فهم شاته ورزو ان شاء الله العزیز غرست پیش کوم چې خلفای راشدین هم د خطبه په دوران کې مون صلات کلام دا مکروه غنو څنګه زما دا ود ان شاء الله رست پر اعظم پنځم نمبر کچتر تطبیق طریقه اختیار لشي نو دا به ویل شي چې ول امام یخطبون مراد یرید الامام ان یخطب چې کله او کچرتر ترجیح طریقه اختیار لشي نو بیا روایت د نه په سو وجو سره راځي دي ان شاء الله زبا غرست پیش کوم نمبر 1 محرم او مبیح کې تعارض په وخت کې محرم لره ترجیح ورکول شي دویم روایت د نه مؤید بالقران دي مؤید بالقران دي دریم نمبر روایت د نه مؤید بالاصول الکلیه دي سلورم نمبر روایت د نه مؤید بتعامل الصحابه والتابعین دي پنځم نمبر په دې باندې عمل کول کې احتیاط هم زیات دي شپږم نمبر پاغي باندې رست ان شاء الله العزیز تفصیل تر اعظم
خو ما د مولوی صاحب نه تپوس کړو په خپل داوا باندې مولوی صاحب تر اوسه پورې نه جواب داوا ما ترا کړی دا نه باقي حکم شرعي لګول دي ما په خپل داوا باندې اول نمبر دلیل د قران نه پیش کړو زه دویم نمبر دلیل د بخاری شریف نه پیش کوم کوم چې مولوی صاحب د اصح الکتب دی جلد نمبر 1 صفحه 192 رحمانی چاپ دی صفحہ نمبر 192 روایت دے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويطهر ما استطاع من طور ويدهن من دونه او يمس من طيب بيته ثم يخرج دے غسل وکي کپڑے برابر کی بیا روزی فلا يفرق بين اثنين دو کسانو په منځ کې جداواله نه راولي ثم يصلي بيمنس کې ما كتب له هغه چې در لپاره مقرر شوی ثم ينصت بيد خاموشي اذا تكلم الامام چې امام خطبه شروع کی الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى دا دریم نمبر دلیل ز په خپل داو باندې پیش کوم ورکول دا دریم نمبر صحیح ابن خزیمه